اسلامي امت څلور قسم ځوانان لري. اول هغه ځوانان دي چې د بېدینۍ، فحشا او عیاشۍ ارمانونه کوي. دوی ته غربت شه او اسلام ورته پخوانی او د تکلیفونو دین ښکاري، خو دوی بیا هم له شرمه مسلمانان دي. دا هغه ځوانان وي چې کفار د تشناب کاغذ په څیر استعمالوي. دویم هغه ځوانان دي چې چا پرې کړی نه وي جهاد او د اسلامي اخوت انځور ورته ناسم وړاندې شوی وي، خو بیا هم خپل منځ او اودس کوي او اسلام سره مینه هم لري. کله ناکله ترې ګناه وشي نو پرې خفه کېږي هم. دوی د اسلام د حاکمیت په فکر کې نه وي، بس ښه موټر، ښه کالي، چکرې، بنډارونه، اشو، ستوماني دا د دوی خوښېږي. دریم هغه ځوانان دي چې بس دعوت او تبلیغ ښه بولي، حلال روزګار کوي، خپل منځ اودس مطالعه او چېرته ښه کاروبار ورته پیدا شي کوي، بس ژوند تېروي. څلورم اخري قسم ځوانان ډېر عجیب دي. دوی همیشه د اسلام د حاکمیت لپاره فکرمند وي. دوی د دنیا خوبونه پیژني خو کوي یې نه. دوی په هر څه پوهیږي خو بیا هم یې ځان خاموشه کړی وي. دوی باندې مختلف قسمه سختۍ راځي، په مختلفو نومونو بدنام شوي، مختلف تکالیف تېروي. د کفارو په هر چال او دسیسه پوهیږي خو خلکو ته ساده او ناپوه ښکاري. ډېر با اخلاقه او تقوادار وي، د لوړ عزم خاوندان وي، د ژوند خوشحالۍ یې ډېرې کمې وي. دا خلک په احادیثو کې د غرباو په نوم یاد شوي دي. دوی چې کله هم سر راپورته کړي بس د کفر پرې نظر شي. پاس اول دوه قسمه ځوانان چې په امت بوج دي، دوی په هره زمانه کې د منافقینو کردار ادا کوي. د دوی څخه عزت او اعزاز په تاریخ کې هم نشته، دوی سپک خلک دي. دا دریم قسم ځوانان هم ښه دي، امت ته یې کله ناکله مالی یا دعوتي پیدا رسیږي. او د اخیر قسم ځوانان چې کله ډیر وو، په اکثریت دنیا اسلام حاکمیت وو، امت اکثر علما کرام هم دغه خلک وو. اوس وخت کې ډیر کم دی ځکه چې دنیا پرې تنګه ده، د هجرت شپې سبا کوي او بس رب العالمین دی پرې رحم وکړي. د دوی دا کمې ټولې د الله زیاتې کړي. واقعا چې عجیب ځوانان.